په خیریه بنسټونو کې مو ژوند دی تاته سلامونه دوستانو جوړ تکړه خیرت دی کلاري ده ویډیو په پوره ګورئ که څوک زما سره موافق وي د ویډیو لایک او کمنټ وکړئ که څوک نه موافق نو هیله کومه چې غلطې خبرې خوند نه کوي د انسان سره تېر شي ترې نه خپل کار دی غاټ دنیا ده د بل چا ویډیو ګورئ نو خبره نوروز صاحب حسام صاحب صاحبزاده صاحب او ورسره ځواک تاسو ته به ښه معلومات زما نه ورسره ښه بلد یې زما د ویډیو نه دې مقصد نه دی خو د دې به زه دا خبرې راته وکړم د خیریه بنسټ په باره کې به زه یو څو خبرې وکړم که ستاسو اجازت وي نو نوروز صاحب حسام صاحب او دا بل ملګری شیخ ماما عادي صاحب چې دوی په دې ګروپ کې څومره ملګري دي دوی د افغانستان لپاره ډېر خدمت کړی زه نه وایم چې دوی خدمت نه دی کړی ښه ډېر خدمت یې کړی الله پای ته ډېر عمر ورکړي او الله پای ته ورته اوس نور هم ورکړي اوس وخت داسې وخت راغلی دی که نه چې د دې دا کومه پروګرام دی او کومه برنامه ده دا باید ولې بدلوي نه او دومره خدمتونه دې وکړه د افغانستان حالات پرې ښه نه شو که نه خلکو ته چندې راوړی کې خیراتونه یې ورکړ سې ورکړ پروګرام خو بدل نه شو پروګرام خو هماغه پروګرام دی نو خبره به زه دلته دا وکړم چې دا نوروز صاحب حسام صاحب او دغه بل او د دې نور څومره ملګري دي د دې ویډیوګان چې ګورې که نه د دې په ویډیو کې همیشه دا خبره کوي چې محنتکش انسان د الله پاک خوښي او رزق الله پاک ورکوي نو دوی بې نیمه افغانستان چې دی که نه په خیرات باندې مخته کړی دی تاته زه دا وایم که نه چې دې افغانستان ته خو داسې بلا او روپۍ راغلی ګوره روس راغلی و د روس ټول پوځیان چې دي که نه ملي اردو وي په درست ملي اردو ولاو دا پوځیان یو دا ټولو په چرسو پاپینو باندې مخته شوي ول ټولې پیسې افغانستان کې مصرف کړي امریکا راغلې وه میلیونها او میلیارډها تاوان یې وکړو واپس لاړه کډې بار کې نو افغانستان چې د حالات ښه نه شو ما په حساب دی دې د نورو سره د خیري بنسټونه شروع کړي دي که دا دی که بل دی په دې باندې افغانستان حالات ښه نه شول صحیح ده که نه زه دوی ته یو مشوره لرم نوروز صاحب پوښتنه هم وکړله د حمزه صاحبزاده نه او ځواک نه یې پوښتنه وکړه خو هغې ته جواب ورنه کړو زه به ورته وایم د خپل ذهن نه د دې 2 کیلو ذهن نه تکه زه به ورته دا وایم نوروز صاحب یې پوښتنه وکړه چې داسې مونږ ته یو لاره وښیه چې مونږ په افغانستان کې څه وکړو نوروز صاحب چې دی که نه همیشه کله امازون راولي کله علي بابا خبرې کوي د شاولي بابا خبرې کوي چې لاړ شي امازون کې کار وکړي ګوګل کې کار وکړي انټرنیټ کار وکړي دا وکړي د افغانستان چې دی که نه 80% عوام چې دی نوروز صاحب چې دی که نه هغه مکتب ته نه دي بې تعلیمه دي لږ په دې باندې به ته پوه شي نوروز صاحب ولې خپل ذهن دی ماشاءالله ستا علم ډېر زیات دی خو زه به درته وایم خبره به دې په علم کې نور هم اضافه شي د یو قمقل خبره به دې په ذهن کې اضافه شي خامخا یې واوره نو ته د علي بابا او امازون خبرې دې خلکو ته کې په هغې باندې افغانانو سر نه خلاصېږي نوروز صاحب نوروز صاحب په دې لیب کې یو پوښتنه کړې وه د حمزه نه او ځواک نه که نه چې که موږ د خیراتونه رابوند وکړو نو څه وکړو نو زه به ورته یم د یو کمقل وباره کې خیر زه به ورته یم که هغې درته جواب ته نه کړو زه به ورته یم نوروز صاحب ته چې د افغانستان کې علي بابا او د امازون ضرورت نشته تاسو به ولداسې چل وي که نه تاسو ښه معلومات دی چې افغانستان کې داسې د چرګانو فارمونه نامي داسې غټ فارمونه چې داسې یو برینډ دي چې بهر د افغانستان نه خلک ستاسو د دې برینډ نومونه واخلي صحیح ده چې ول افغانستان کې داسې یو د چرګانو فارم دی تاسو کولی شئ تاسو د علي بابا او امازون که خبرې کوئ دا کار هم کولی شئ افغانستان کې ښه داسې یو په 12 ولایتونو کې ښه داسې نامي فارمونه جوړ کړئ د چرګانو د چرګوړو څلوېښت ورځې کې چې چرګوړي کېږي په چرګوړو کې مه ژوند دی نو چې چرګوړو فارمونه به جوړ کړئ هغوی کې افغانستان خلک ځان سره په مزدورۍ ولګوئ نو دا یو لاسي کار دی د افغانستان خلک په فی الحال دا کار کولی شي صحیح ده چې دا کم بېروزګاره دي دویم کار ده د بنګلادیش ته چې وګورئ بنګلادیش کې که نه هغې د خپل بنینونه جوړئ پتلون او بنین د بنګلادیش په ټوله دنیا کې په دې روپ ته راځي کوشش تاسو وکئ چې افغانستان کې خلکو ته دا ور زده کړئ د لاسي کار کېنوئ خپل برنډونه بنینونه جوړ کړئ کورتېګانې جوړې کړئ پتلونونه جوړ کړئ چې بهر ملکو ته لاړ شي خو افغاني جامې دي یو د پتلون او د جامې دي دغه د پتلون او بنینونه او کورتېګانې دا جوړې کړئ چې ټولې دنیا ته سپلی شي تاسو کولی شئ دا دویمه خبره صحیح ده که نه پتلونونه کې مه ژوند دی تاته او درېیمه خبره دا نوروز صاحب په افغانستان کې چې دی که نه په کامې کې خاص طور په ننګرهار کې دا نارنجان ډېر کېږي او دغه ډېر کېږي دا ګني تاسو کوشش وکړئ د بورۍ کمپنۍ جوړه کړئ د دغه نه د نارنجانو کېږي او دغه ښایسته ښایسته مالټې کېږي په ننګرهار کې کوشش وکړئ د دې نه جوس جوړ کړئ جوس جوړ کړئ ټولې دنیا ته سپلای کړئ شاید انور دلته امریکا نه راځي ستا افغانستان کې چې دی که نه ډرینکونه خرڅوي او تېل چې دلته نشي جوړولی داسې یو لاسي کارونه ورته شروع کړئ امازون به د دې بیا د دویمه پېړۍ چې روانه ده که نه بل نسل روان ده هغوی به په خپله هغو باندې پوه شي دا کار اوس په افغانستان کې نشته نه د چرګوړو فارم شته نه داسې افغانستان کې داسې یو برنډ والا جامې جوړېږي او نه داسې کومه غټه مشهوره دغه لري ډرینک لري یو هغه الکوزۍ دی هغه صرف په افغانستان کې چلېږي زه غواړم چې بهر ته لاړې شي جسونه جوړ کړي جسونه په جسونو کې مه ژوند دی تاته نور خو نوروز صاحب تاسو هوښیار خلک یې که نه زما مقصد دا دی که نه چې افغانستان کې باید داسې کوشش وکړو چې لاسي کارونه یي چې لاسي کارونه یې بس سمدستي دې خلکو ته زده کوي چې کار پیدا شي کار روان شي هغې نه بعد د امازون ته به خپله د خلک راشي افغانستان وګوره امازون وګوره ولي بابا وګوره نوروز صاحب په بښنې سره په الله سپارم ډېر زیات احترام درته لرم خو د دې خیرات بنسټونه چې دي که نه د دې یو ولاکې شل کې 100 کاله به هم دا چې دی که نه دې نه شل نه کړي وایي خیرات چې دی خیرات خو انسان چې دی که نه هېڅکله نه مړېږي صحیح ده
په دې باندې تاسو پوهېږئ نو ورور صاحب په الله سپارم زه غلطي شوي ډېره بښنه راته کوئ ستاسو یو شاګرد یم زه تاسو نه به زه زده کړه کوم ستاسو زه ویډیوګانې ګورم په الله سپارم نو ورور صاحب سره د ټولو ملګرو دی ښې شي بوی لري هیله کوم چې دا ویډیو تاسو ته ورسېږي او زما په دې خبرو باندې غور وکړئ او سوچ وکړئ ډېره به دې زیاته مننه چې دا خبره ومنئ په الله مو سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته تاته